اوس دروازه چې کولپ سوه که کوچنی د اسکول و هغه اسکول له راځي که نه هلته بل چاته ورکړي یا به د دې سره وي. اوس نو ته د کور دروازه کولپ سوه، ته د کور و نظام ته وګوره، ته د دې و نظام ته وګوره، ته د ده و نظام ته وګوره د کار، ته بیا راسه اوس و چیني ته وګوره. دغه ازادۍ و دوی ته دغه ګټه وکړه. الله جل جلاله وایي وښځو ته وایي په کور کې کښېنئ، وقرنا فی بیوتکن، تاسې په کور کې کښېنئ. دا د ښځو دپاره یو لوی عزت دی. دا کښېنستل الله جل جلاله د ښځو دپاره چې خپل کور سنبال کړي، خپل خاوند سنبال کړي، د هغه سره خپله مینه وکړي، د هغه سره نفرت به نه راځي، دغه د ښځې عزت دی. خاوند به په عزت وي، کور به په عزت وي، ښځه به په عزت وي. دارنګه الله جل جلاله وایي سکون آرام په پرده کې دی. په پرده کې سکون و آرام دی. دا ښځه عورت نومیږي، وایي عورت ته. نو دغه عورت معنا څه شي ده؟ عورت معنا و دې ته ویل کېږي عورت ته چې دا پټونکی ته ویل کېږي، پټونکی شی. دا په پرده کې دا فطري کار دی د ښځې دپاره. فطري دا معنا یو کوچنی چې د موره څه پیدا شي، دغه پیدا کېدل د کوچني چې د موره څه پیدا شو، دغه د تی د مور تی په خپله روي، دا زده کېدل د کوچني دپاره نه غواړي چې ورزده یې کړي چې ته دی وځوېشه بیا به دی تېر کړي. دا شیدې راوځوېشه، تی راوځوېشه، شیدې به راوځي، بیا به په خولې کې جمع شي، بیا یې تېر کړه. دا و کوچني ته زده کېدل نه غواړي. فطري معنا پیدایښتي د کوچني سره دغه تجربه دا کار شته. د ښځې دپاره پټول معنا ستر فطري په دې کې دا کار شته. دا پرده د ښځې دپاره زموږ یو شی نه دی چې پر دې باندې مې حواله کړی، فطري په دې کې دا کار دی. نبی علیه الصلاة والسلام ویلی دی چې و قیامت ته به نږدې د ښځو ویښتان به د کمزوري اوښ د بوک په رقم باندې وي، د هغه د ویښتانو په رقم. اوس یې وګورئ چې په دا ملکو کې چې دا ښځې دي چې دا ملکو کې یې دا سرونه جوړ کړي دي، هغه یې څنګه جوړ کړي دي اوس به درته معلوم شي. نبی علیه الصلاة والسلام ویلی دی چې ښځو به داسې جامې اغوستې وي، دا د قیامت د نږدې ټیم دی. دی جامې به یې اغوستې وي چې ښکاره خو به یې جامه اغوستې وي، لیکن وي بله څه، نرۍ جامې به یې اغوستې وي، بدن به یې نه پټېږي، بدن به در ښکاره کېږي. د حیا د ختمېدو دغه نتیجه ده چې حیا ختمه شوه، نو دغه نتیجه ده چې نرۍ جامې به یې اغوستې وي، وایي ما جامه اغوستې ده، هېڅ به بدن په پټ نه وي، سینه خلاصه او ښکاره ده، لاسونه ښکاره دي، بدن در ښکاره کېږي. دا څنګه جامه ده؟ او نه د حیا خیال ساته، نه ستر په پټ دی، نه د حیا خیال ساتل دي چې حیا لري، شرم ولري. بلکې دغه په دینداره خلکو کې شته دا کار. خو موږ چې بیان کوو، موږ خو دغه بیان کوو چې هغه بې دینه خلک دي. دغه بیا چې دی دا په دینداره خلکو کې په موږ کې دا کار بیا موجود دی چې دا سینې دا ځایونه لڅ تر دې ځایو پورې د هغه لستوڼي جوړ، هغه کالي چې اغوست سوي وي هغه لکه لڅ، دا دغه چې پړونی چې پر سر وي لکه سر چې لڅ وي، پر دغه سر دغه په دا طرز چې په لمانځه ودرېږي لمونځ نه دی صحیح. که یې لمونځ وکړي بېرته راګرځول غواړي، ولې دا ویښتان ښکاره دي، په دا پړوني کې چې ویښتان معلومیږي د سر، دغه لمونځ بېرته راګرځول غواړي. دا شرعي مسله ده، دا یو جذبه نه ده، دا یو زور نه دی، دا یو خشم نه دی. یو سړي لره خشم ورسي، یو زور ورسي، یو چابکه خبره یې در خوله ووځي، باره زیاتوب په خبره کې وکړي. یا مسله شرعي مسله دغه ده چې دی پړونی چې پر سر وي، دا د ښځې د سر ویښتان ښکاره یي، لمونځ
بیرته راګرځول غواړي چې کړی وي.